خپل مذهب عقیده باندې به کلک مطمئن اوسېږو انشاءالله العزیز. مذهب حنفي د دې وخت څو ملیانو نه دی جوړ کړی، مذهب حنفي د دې وخت څو جذباتیانو نه دی جوړ کړی، مذهب حنفي د دې وخت څو جاهلانو نه دی جوړ کړی، څو ډالرخورو نه دی جوړ کړی، څو هغه د اردو رسالو کتونکو نه دی جوړ کړی. الحمدلله حنفي مذهب دا د محدثینو مذهب دی، دا د فقهاو مذهب دی، دا د صلحاو مذهب دی، دا د خلقاوونو والا مذهب دی. دا الحمدلله د پدې کې پدې باندې محدثین تیر شوي دي، فقها تیر شوي دي، صلحا تیر شوي دي، شهیدان تیر شوي دي، غازیان تیر شوي دي. الحمدلله حنفي مسلک هغه دی چې نن پوره دنیا د دې د رهنمایي اغوستو ته محتاج ده. حنفي مذهب دا د ټولې دنیا مسلمانانو ته رهنمایي کوي. نن د پوره دنیا مسلمانان کې د هر مذهب سره تعلق ساتي په څه نه څه درجه کې د دې مقلدي خپل مذهب به کلک اوسېږو انشاءالله العزیز. ځان به ساتو د نورو خوادیو نه انشاءالله العزیز. بهرحال محترم معرض کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ باسرو دغسی رازمک وہی ورطی ولی خوزی کہ عمر بتا دن نے دے نافذ کرے اوسا کئی ورطا عمر بتا دن نے دے نافذ کرے من لان سید مدیری مروری مسلمان ورطا بوسا لان سے سوال رسا وکال تاریخ رسطگا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو غصوا یو گفتو بے سوال رسا وکال زمانت رسویدہ لیکن مدینہ مروری کی بے زلزلہ نتر آگلی مختلف محترم یو حکم داو اللہ کتاب خپل کو دی دین دی پزان نافذ کو دی بخبل معاشرہ کی دا بخبل نافذ اکرل بزرگ جلال اوی تا عزتون ورکللا اوی پا دنیا باندی حاوی شورو اوی پا دنیا باندی حکمرانی وکللا. لیکن محترم یو موت آیو قرآن سر تعلق ختم شو سمون تعلق قرآن سر سب دادی شو در آواق لخکلے کا راول کور میں نوے جوڑ کڑے دے، دکان میں نوے جوڑ کڑے دے، حفظان قاریان صاحبان راول سے ختم ہو کی